هغه کس ونیول شو چې په تهران کې یې یوه ښځه حلاله کړې او د هغې 3 ماشومان زندۍ او وژلي وو. یاد کس په کابل کې د اسلامي امارت د واکمنۍ د ځواکونو لخوا نیول شوی. آیا ایران ته به دغه وژونکی وسپارل شي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د ایرانیو رسنیو د راپورونو له مخې یو افغان وګړی چې د تهران په مرتضی ګرد سیمه کې د یوې ښځې او د هغې د 3 ماشومانو په وژنه تورن دی، له پیښې څو ورځې وروسته افغانستان ته تښتېدلی او دا مهال د طالبانو امنیتي ځواکونو لخوا په کابل کې نیول شوی دی. د رکنا په نوم ایرانی خبري ویب سایټ د زمري پر 11 راپور ورکوي چې د نصر الله په نوم یو افغان کس چې د تخار ولایت اصلي اوسیدونکی ښودل شوی د 1404 لمریز کال د چونګاښ میاشتې پر 4 نیټه د یوې ځوانې ښځې او 3 ماشومانو د وژنو په تور تعقیب شوی وو. د پیښې قربانیان د تورن کس میرمن او اولادونه وو. راپور زیاتوي چې له پیښې څو ورځې وروسته د ګاونډیانو د کور له دننه د دفن شدید بوی حس کړی وو او کله چې پولیس سیمې ته رسیدلي د دروازې له ماتولو وروسته یې د کور دننه د یوې ښځې او 3 ماشومانو جسدونه موندلي وو. د یوې ښځې او 3 ماشومانو جسدونه موندلي دي. د لومړنیو څېړنو پر بنسټ ماشومان احتمالاً خفق شوي وو. د رکنا په وینا نصر الله له پیښې وروسته له ایران څخه له غیر قانوني لارې تښتېدلی او افغانستان ته رسېدلی. سرچینه زیاتوي چې د ایران د امنیتي ادارو له لوري د راټولو شوو استخباراتي معلوماتو له مخې دغه کس د طالبانو لخوا د کابل ښار په یوه سیمه کې نیول شوی دی. که څه هم تر دې دمه د طالبانو لخوا رسما د نیونې پخلی نه ده شوی، خو د ایرانیو رسنیو له لوري دا نیونه تایید شوې او د پیښې په اړه یې د نړیوالو قوانینو له مخې د مجرمانو د بیرته سپارلو احتمال هم راولاړ کړی.